أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dari ayatul Nabi Ramadha Mubaraki Zikr Shiru Si Allah Rabbul Alamin Arastasu Rabbi Allah Rabbul Alamin कायनात पैदा करी और कायनात की तसल्लुफात दाहुम दगा अल्लाह करी तुम अल्लाह कायनात पैदा करी और हकीम की फरमात जिक्र करो आखिरत मुबारकी जन्नतियानो दुनियानो मुकालबे जिक्र करी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर की फरमाई कि अल्लाह लहुल खल्क़ु वल अम्र खबरदार अल्लाह दरबार के इख्तियार पैदा करो उस्ताद और कारण के अल्लाह दरबार के इख्तियार हो कबूल करो और कारण के इख्तियारात तसल्लुफात को बड़ी कायनात की दादा अल्लाह दरबार उस पर वसी फरमाई लाखों कायनात अल्लाह मखलूक है और लाखों कायनात अल्लाह मखलूक की और ये बरकत वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और बरकत आपको इख्तियार की उस वही से बरकत को मौका और चिना रब्बुल आलमीन ज़ात थे मुतासुच कुल हवाइज के और कुल हाजतों की दुआ वाले नदियों अल्लाह नवाले पहचानो उदयो अल्लाह नच दुआ वाले बड़े बाजारे सर वाले मुबारक सर वाले उदयो अल्लाह नच दुआ वाले बरो वाले ये जरूरत रहत नजियात और छटो उसका मसला जिक्र है आवाज करे तासु रखता नफुल हाजतु दबारा तर्जुम दुआओं खुफिया बाजज़े सरा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ना दुआ वड़े को बाजज़े सरा वड़े आदम को दुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ वड़े और अल्लाह जल्ला वड़े और आवाज मुर्तकबे बरो आवाज करे छे वो है छे को जरूरत की
او چې ځکه مو چې انه لا يحب المعتدين بشکا الله نه کوي هغه خلک چې هغه د حق نه وړي چې څوک په دعا کې د حد نه زیات چغې وکړي دا د حد نه وړي تاسو د حق نه وړئ او ورو الله نه دعا وکړئ د دې دا مسله معلومه شوه چې الله ته دعاګانې انسان غواړي یو په عاجزۍ سره الله نه دعا وغواړي او بل چې د الله نه دعا وغواړي چې څومره ټینګي شي نو دې د پرونو د الله نه دعا وغواړي چې دومره آواز دې اوچتوي چې دې په خپله باندې اوري خپله دعا ډېر دې دا جهل متوسل دی او یا نورو حاملینو ته د دعا الفاظ وایي دا خیر دی لیکن داسې دې ضرورت ډېر بچه باندې دعاګانې کول دا د دې آدابو خلاف دي چې کوم آداب الله مونږ ته ښایي د دعا په باره کې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یو حدیث نقل شوی او صحیح مسلم شریف کې هغه حدیث امام مسلم نقل کړی ابو موسی اشعری وی چې رفع الناس اصواتهم بالدعاء رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې خلکو خپل آوازونه اوچت کړل دعا یې کوله او په دعا سره خپل آوازونه د حد نه زیات هغه تیز کړل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اربعوا علی انفسکم اے زما صحابو اے زما ملګرو نرمیو کې په خپلو ذاتونو باندې دومره سختي په ځان باندې مه کوئ دومره په تیزه الله نه دعاګانې وغواړئ او چغې وکړئ دومره ځان مه ستړي کوئ چې چغې وباسئ او په چغو باندې الله نه دعا وغواړئ فإنکم لا تدعون أصما ولا غائبا ځکه چې تاسو آواز نه کوئ یو داسې ذات ته چې هغه ټول دی او یا یو داسې ذات ته چې هغه ستاسو نه غایب الله تاسو سره دی کوم دی چې تاسو یې الله تاسو سره موجود الله ستاسو نه غایب نه دی او الله ټول نه دی الله هر خبره اوري څوک په روغ کوي او په تیزه کوي الله یو شان اوري تاسو په دعا کې دومره په ځان باندې ظلم مه کوئ او ځان مه ستړي کوئ په روغ دعا د الله نه وغواړئ الله اوري معلوم شو چې دعا کې څومره اخفا کېږي څومره په روغ باندې دعا موندل کېږي نو دومره دعا وکړه بعضې امامان ډېرې چغې وکړي په دعا او د حد نه زیات چغې وکړي
نو دا حد نه زیات چې وخت په دعا کې دا مسلوب طریقه ده. غوره طریقه دا ده چې ځان له دعا غواړې په داسې انداز یې غواړه چې بل څوک یې نه وکړي. بس پرې اورې دومره انداز کې وایه او بل چا ته مور او کله اجتماعي دعا غواړې نو دومره انداز کې غواړه چې ته یې اورې او ستا د حاضرین یې اوري او نور زیاتې چغې ایستلو ته حاجت نشي. ځکه الله اوري، الله سغایب کړل، الله سبحانه باندې دروغ ونه ده چې الله نه اوري. حضور میں دعا کی تاسو جاهل متوسط کوي ډېر چې مو وخت ډېر چې مو او بیا و فرمایل ان الذي تدعون بیشک هغه ذات چې تاسو ورته आवाज کوي سمیعا قریبا هغه اوریدونکي دی هغه سوري څوک پرو دعا غواړي هغه موري او څوک پرتیز دعا غواړي هغه موري پرتیز د حاجت نشي. او دا ذات چې دی هغه تاسو سره نږدې دی، هغه تاسو چې کوم ځای یې نو الله تاسو سره دی. دارنګه ذکر مبارک د الله هدایت ہوتا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. من رب يا دوا عاجز سر احمد رب يا دوا درم ذکر کروا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله واحد الله يا دوا وذلك الله يا دوا او برو الله يا دوا چې موخه منزوشی نو بس چوب باندې سه بسر شي لا اله الا الله لا اله الا الله دا چې مو وافه ولکه الله یا دوا او د پیغمبر او د صحابو په طریقه یادو د پیغمبر او د صحابو په طریقې نه خلاف ذکر بالجهر مکو. خاصو ځایونو کې ذکر بالجهر جائز، هر ځای کې ذکر بالجهر جائز نه دی. صحابه یو ځای کې بچه ذکر نه کړي او تاسو بچه ذکر کوي، دا بدعت دی. صحابه چې یو کار نه کړي او دا نه منشا موجود دی او تاسو کوي، هغه بدعت دی. هغه په دین کې نوې کار نشته او په دین کې د څوک نوې کار او باسي. حضور علیه الصلاۃ والسلام یې هغه قابل رد دی، هغه باندې رد کوي. دیو چې له موږ رد کوو دا ذکر چې کوم ذکر د حضور په طریقه نه او څوک دا وایي چې ذکر په بچی نه دی، څوک بچی نو وایي ولې موږ دا وایو چې ذکر خچې دی په حضور په طریقه کوو، حضور د طریقې نه خلاف مکو. او حضور وایي چې موخه پرو وایا نو او نن اکثر جمعاتونو کې دا ذکر بالجهر څوک نه کوي. الحمدلله خلک وایي ځایونو کې دا ذکر بالجهر کیږي. دا ذکر بالجهر دعا پرورو مدل باندې سدي دا ورته او ذکر پرورو کوي سدي ورته چې سړی په دغه کې ذکر کوي او پرورو ذکر کوي دا ورته. مسند احمد کې او دارنګه په سنن کبرا کې او با صحیح ابن حبان کې دا د دریو کتابونو حواله ما تاسو ته درکړم. په دې دریو کتابونو کې حدیث نقل شوی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر الذکر الخفی
وخير الرزق ما يكفي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورته ذکر آنه چې هغه پټ ورو سره ذکر کوي تک ورته ذکر چې په باندې ذکر ورته نه دی ورو ذکر کول سي دا ورته او ورته رزق آنه چې د انسان لپاره کافي کیږي او دا په حاجت پوره کیږي بس دا ضرورت پوره کیږي په یو رزق باندې د دوه الله ورکړي دا بهترین رزق او چې چاته الله ډیر ورکړي او سوال دې د الله حق نه ورکړي دا بهترین رزق نه دا بهترین رزق نه دا د دې لپاره سوال سبب د عذاب جوړېدل شي او دا د دې لپاره سبب د سرکشي جوړېدل شي دا ورته حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ذکر خفی ترغیب ورکړه د ذکر په جهه او چې په لمبا وای چې ور ذکر کوو دي چې متساجد د ذکر کې او ثواب حاصل او تخلق ده ریاکاری چې الله خوشاله او ریاکاری نه کوي نو ذکر رسول الله ورته پرو وي نو پته دې اټو دارنګه حسن بصری رحمت الله علیه چې مشهور تابعی دی دا قول تفسیر مظهری کې قاضی ثنا الله پانی پتی رحم الله نقل کړی دی او قاضی ثنا الله پانی پتی رحم الله دې محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ شاگرد معمولی سڑے لگے اور مرزا مظہر جانے جانان مرید خاص علیہ پیرو ومتبع سنت پیرو رسول اللہ نے سنت طریقے مطابق جو تیرو وہ ہدایات اور جاری کول دا سیدی دا اللہ رحمت تے چاہتا دا قرآن و سنت مطابق رہنمائی خلق لگے نو دا مرید اور تفسیر مظہری چیولی کو باغت منصور نو میں ولکی خود و مظہر دا مرزا مظہر چونکہ مریدو باغت منصور دا اخبر تفسیر جما سز لکڑی دی نو دا دین میں لکڑی دی وراشدت منصور و مظہری من ولکیو حضرت نسبت دا تفسیر مظہری کی دا حسن بصری رحمہ اللہ قول نقل شد اور دا چه بین دعوت السر و بین العلانیت 70 ضعفا دا هغه دعا په مینس کې چې هغه پرونو باندې خلک وړي او په پټه باندې د الله د دعا وړي او دا دعا په مینس کې چې څو په چلو وړي د دې په مینس کې او یا درجه فرق څو پرونو دعا وړي دا او یا درجه زیاته بهتره ده دا دعا نه چې څو په چلو دعا وړي او چلو واسي ورته دعا هغه چې وړي او بیا حسن بصری رحمه الله فرمایي چې وکال المسلمون یجتهدون فی الدعاء چې مسلمانان هغه د خپل زمانه د مسلمانانو خبره کوي چې هغه د صحابه او صحابه دي تابعین دي صحابه ته اشاره کوي مسلمانان یا د صحابه چې دې تر صحابه بیا دې په کوشش کوو مهنت وکړو په دعا وکړو دې کوشش او مهنت وکړو الله نه په دعا وکړو وما يسمع لهم صوتا ونبشور دې داغي لپاره आवाज دعا کې ډېر کوشش کوو دعا نه ډېر وکړو
خدای आवाज مچانو او ان کان او بچن आवाज مو هغه به همسن بینهم وبین ربهم هغه به قوم ولګ आवाज لکه دا کور کشاره چې سړی اور یې ته همس دا نو لږ आवाज د دې پرمنس کې د دې طرف پرمنس کې واه په پدا سي انداز باندې وځه چې کدا الله نه با خپل سره ورته په دې سره ورته په आवाज سره ورته ورو आवाज سره به دعا وکړه دعا راته دعا د شان الله نه ورته وکړه او بیا دا دلایل چې تفسیر مظهری کې باقي ثنا الله پانی پتی رحم الله نقل کړي باندې نه باندې بیا ولیکل چې اجماع علماء او محدثین او مفسرین په دې باندې اتفاق کړي ټول علماء مفسرین او محدثین په دې باندې متفق دي ان ذکر سرا هو لفظ چې ذکر چې کوم دې په پټه باندې کول دا غوړه دي دا ډېر غوړه ذکر په پټه نو خلکو ته په خایا الله ته وخایا په پټه پټه کوو او والجهر بالذکر بدعت او دا حد زیات جهر کول په ذکر کې دا بدعت کې دا بدعت الا بمواضع مخصوصه اگر په بعض مواضعو کې چې هغه خاص ځای نه دي هغه کې ذکر بالجهر مشروط دی لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دې هغه مشروط دی که یو سره دی او دې احرام وکړ یا هر لذي او احرام وکړ مسله دا چې د تلبیه وي او پوښتنه आवाज کوي تلبیه وي دا عمره کوم کې د پاره او دا رنګ تلبیه وي د حج کوم کې د پاره چې احرام وکړي او تلبیه وي هغه پکې زوی مسلمان دغه چې پیغمبر اسلام په طریقه وایي دا رنګ د حافظ الحج سحر تماتن وایو تکبیرات مو وایو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یا الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا دا حرمینو کې پچغه چغه ویل کېږي دا اختر موز او تر شان ته لګیای دا اختر د ماته مخ کې دا ویر کېږي دا ذکر کېږي او دا پر سپیکر باندې کېږي او پچغه باندې کېږي دا مسلوب طریقه دا سنت طریقه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روانه دا پدې ویل دا حمد الحج د صاحب ماته نواله د لسنه الحج د مازیګر ماته پوری بنځ د امام ابو حنیفه دا سنت مسلوب او صاحبانو بنځ باندې مونږ بیا درې مورز د اختر باندې بیا مونږ بیا لسنه الحج مازیګر پوری وایو دا صاحبانو بنځ امام صاحب شاګردان دا راځي ورته د امام صاحب بنځ باندې د اختر نمازیګر ماته پورې مستا تکبیرات په بیا ختم شي دا مزور ویل دا مسلوب دي او دا سنور یو دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وجهر باندې ذکر کړی دی ماته جهر مکار دی لیکن کوم دې چې رسول الله ذکر په جهر نه کړی اته ذکر په جهر نه دی پکار حضور لا اله الا الله ماته پسې وجهر باندې ذکر نه کړي دا ذکر پیدا دا طریقې نه خلاف بعض ایسی سینه زوري کوي چې سینه زوري کوي او زبردستی کوي او د رسول الله د طریقې نه خلاف کوي او د صحابه د طریقې نه خلاف کوي هغه دې کوي هغه د خپل عمل ته الله کو سره حساب او کتاب کوي لیکن
ये जरूरत आ जिक्र पे क्या हमने देखा दाखन नोटिस है कि दा अदब खुद दुआ कबूल खुद रब्बकुम आवाज कवे पत्रता न हाजिर पारा अज़रवान पाजे सरा खुफियतन और बरूर इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन बेशक अल्लाह मोहम्मद मसाती दाग खल्क़ सरा चाला हद और की दुआ के हद और दल दाम जायज नदी अल्लाह खद करी यो सड़ी दुआ वाली और से बंदा से दुआ वाली चाला अकलन महाली खुदाया मां पावा पाते वालू जो आसमान तक को के जो खुदा पालन महाली अल्लाह से दुआ करो दाम द हद मसले तजावुज के दुआ की आया वो सड़ी दा से दुआ वाली चाला शरअन हरामी खुदाया मां वीर काफिर को और मां काफिर द जमाने न को दुनिया न को शरान दारुना खुदा से दुआ और दिलों से तहन्ना तजावुज करो और बच्चे बच्चे का बात दुआ और दिल की जरूरत नाम से तहत करो ये अल्लाह ना से खलक न हो वला तुफसिदू फिल अर्दि बल हिदायत अल्लाह और फसाद मकवे नासु मजबूत की इबादत इस्लाहा मस्त इस्लाह तमीज मकिना अल्लाह पैगंबरात राजी अल्लाह आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी करे अल्लाह ताला किताब और करे दे कुरान और करे और नज़म के इस्लाह करे दा तौहीद तालीम और करे दे और दारन के अखलाक पे इस्लाह करे दा किरदार इस्लाह करे दा और मजमा कमा ने खल वजूद अल्लाह पता में दारे के दे रहे अल्लाह वो तासु बने के बेगार न पैदा कर बेगार के न पैदा देखो शिर्क मत करे वस्त तौहीद में और देख ना फरमानी मत करे वस्त ताबेदारे में तफसीर मदारिकुल तंजील के अल्लाह में नसफी के वला तुफसिदू फिल अर्दि बिशिर्क बाद तौहीद ताला नज़म के इस्लाह करे ना तौहीद बांधे नज़म के इस्लाह करे ना तालीम द तौहीद राले के ले और नज़म के तौहीद पर तालीम बांधे आगे बराबर करे ना उसे तासुब खराब हो गए तासुब की शिरकियात करे और तासुब के अल्लाह न खिलाफ से करते हो बल निजाम चलवे ना बंद और दारा के वला तुफसिदू फिल अर्दि बिल मासियति बाद दुआति वसार मतलब मत के मना फरमाने ना अल्लाह सब बस ताबेदार है ना अल्लाह दास के टिकड़े ना खलक ताबेदार को बड़ी दी उस्ताद से के बेगार को पैदा करे नौ नमक करे दवना ना फरमानी वदऊहु खौफन व तमा व इबादत करे तदी अल्लाह इबादत करे दुआ खबर को मखलूस इधर तवदऊहु न कुरान से इबादत है और दुआ को माना दा इबादत हो रहा है लके यो आयत के अल्लाह फरमाई ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा लड़की की तड़े दमों के नाम हो मुसलमान हो दरीदार होना दशमी मौकात के और दीदा अल्लाह इबादत और अल्लाह इबादत पैर रखी और बंदा मकई यानी यार जमना इबादत का कबूल छे वो कबूल बरसी और ये नम साथी जदा अल्लाह कबूल क्यों के बाजार में बगे जको तक कमवा वो तो होता सो इबादत करे अल्लाह और पता से हाल के चिंता सुई किए और माना सना खाइफीन मिन अर्रद चिंता सुई किए दरद के दे इबादत चेरदा अल्लाह कबूल बनी
وما أودا سحال کی چتا سلطمة كيه طابعين في الإجابة فما كيه مقبل چلا بالقبول سيما إخلاص كم الله بدا عبادت بالقبول أو بيور بسيط ترغيب نيكو توقي إن رحمة الله قريب من المحسنين بشكا رحمة الله چلے تاکہ دے نیکوکاروں تا مخلصینوں تا سوچنے کا عمل کئی اللہ رحمت علیہ کے نزدیک رحمت پمانا دا رحم دے اور پمانا دا تراحم دے دے وجہ قریب نوے قریبت نوے جو سڑے ہوئے دا رحمت مونس اور قریب نو بکار قریبت بکار مونس جواب دا بے شکا رحم دا اللہ دا ازدید من المحسنین مخلصین تا ورپسید اللہ تعالی نور تصرفات ذکر کری بعض تصرفات ذکر کری وآقا دا برسل تعلقا چاگیتا علمی دلوئی دلائیوئی اور بعض تصرفات ذکر کر چاگا دزمت سر تعلقا کر چاگیتا صفیوئی اس مدینیان کس کے اللہ تصرفات اللہ ذکر کری چندے اسمان و اسمت مدینیان کے دا کم کارو رکی کتاب زکوما سماو امت عام دے باسمان کے دے مزمکم دے اور مدینیان سے دا زمین دا قیود دا پارا اللہ دا اس نور دلائل ذکر کری چاہا دا کائنات و مدینیان سے چاہا دا دلائل انجوی وهو الذي الله نزل يوسف الرياح چلالی دی ہوا گانی تشرق بین یدی رحمت زیر ورکون کی مخی در رحمت بلنا اول ہوا اللہ روڑی دباران زیر ہوئی چھ باران راتون کے چھ اکثر ہوا گانی اخیرہ چلوں کو انشاءاللہ مالانا ہم کو ہی پہ اللہ زیر پتوڑو رحمت نمورات پانا حتی اذا قلت ترتے پوری چس وقت کچھتی کی داوریزی صحاباً وریز لرا سکالاً رنید رنی رسولنا وحول منگا روانی کو دے وریز لرا من روانی کو دے وریز لرا لبلد آغا خاریتا مجید چاگا مڑائی آغا لاکیتا ریبو جاگے کو خوشک سالی اور باران رکی وفاظرنا بہلما بسکن نازل کو دے وریزنا ہو فاخرجنا بھی من کل سمرات وسراؤ باسمکا پدیر موسرا ہر قسم بے داند اللہ تصرفات نظمت اسمان ممیز کے دباران دا نظام دوریزو دا نظام اللہ اللہ چاہیے برم بادشاہی دا ہولینا لاندن بادشاہی دا ہولینا منس کی بادشاہی دا چاہتا دا ہولینا ہولینا نظام بتا دو بدا بچہ نظام ماشاء اللہ کذالک نخرج الموتا دارنگی روبا سبرونگا مولانہم سنچلا پسند روبا سبرونگا تک پشاتی بدا پڑی روبا سبرونگا لعلکم تذکرون یہ دفارہ چتا سو نصیحت کروں کے والبلد الطیب اور اغا علاقہ اغا زمکہ اغا خاریہ شالت باکروی باکروی مانا صدا یعنی مرزون پکی دی مرزون نفاق بعض زمکہ مرزون والے اغا خوڑی آنے کے نور سو حشرات الارض بھی اگر پسل باغی تا خبیصت مکوئی اور چکر مجمع کا جگہ پسل بھی باغی تصویر طیب ہو آغاز مکہ الطیب کو جگہ پاکی یقلو نباتو رواسی آغا مبلزر ہونا بیزن ربی وحکم درب احمد سرا اللہ کو حکم نہ دیا نبی وقت نظر اللہ ہوگی آغا دکار مکہ دکاش مکہ
والذي خبص او هغه مکا چانا بیکار وی خرابای خراب نه مراد ده چاغه مرضی وی خوروی چکی بد لا يخرج الا نكدا نرو باسی اگر پسند لرا مگر لدو بیکارا لن پسند چلتے ہو لیکن انجھے پڑھوشی اور ہم بیکار ہیں بے فیدی نکدہ وہی بیکارا تھا بے فیدی کذالکا ہم دارنگی جسنگا منتا سندہ کرنا کودن اخبر نعمتو ہم دارنگی بیانو منگا خبل آیتنا خبل احکام لقوم یشکرون دبار ادا قوم جاگا شکر ادا کئی مانا صدا ایمان لري یاغه ایمان لري او هغه زمونږه په اولوهیت او په معبودیت باندې هغه یقین موږ هغه د لپاره دلایل بیانو چې دی ووري او دې دې سبق حاصل کړو علم حاصل کړو شکریا ده شکر ادعوا ربكم آواز کوي تاسو قدرت تا د خپل حاجتونو لپاره تمرون واجز سلام او قیتن او برو انه لا يحب المعتدين بشك الله تخوفي هغه کسان چې هغه د حق اورېدونکي وي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد نه کوئ په ځمکه کې پس د اصلاح د ځمکې نه ودعوه او عبادت کوئ د الله خوف او طمع خدا سے حال کے چتا سویرین کیے اور خدا سے حال کے چتا سلامتون کیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شکا رحمت اللہ نزدے دے مخلصی ہوتا وهو الذي عدا الله غزاتی يرسل الرياح چرانے کی ہواگانے بشرا بین یدی رحمتی زیر ورکن کی مخی در رحمت بلنا حتى إذا قلت ترتيب ريج صوتي جديدا هواغاني سحابا وريزي سقالا رني سناه ومنغا تريدو دلوريز نرى لبلد ميت ألا لاقيتا جنب لي فانزلنا به الماء وسمك راوه ددي وريزنا بوغو ددي مزريو فأخرجنا به من الثمرات وسنوبا سنون تديوه مزريا أن سبيبي كذلك نخرج الموتى لعلهم تذكرون دارنگن رواسو ومرو لرا دے دپارا چتاسو نصیحت قبول کے والبلد الطيب او هغه خاریا چې پاکي يخرج نباته رواسي هغه پچینګي بإذن ربه وحكم طرف السرا والذي خبص او هغه مکا چې بیکاري لا يخرج الا نكدا نرواسي هغه فلذرنا مگر لگا بیکارا پدې کې اشاره ده دیتا څنګه الله باران ورای او د مکه د ضرورت رواسي کما څنګه خړیا ډېر ضرورت کوي کما څنګه خراب یې لګا کوي مبارک الله تعالی روحاني باران نازل کړي دي قرآن نازل کړي او حدیث نازل کړي دي چې کوم زړه چې هغه خلړی باندې ډېر اثر وکړي هغه باندې ډېر اثر کوي او کوم زړه چې هغه خلقسي او هغه انکار کوي ایمان پکې نه دی هغه کې کوم د ایمان بیا نظر وایي هغه پکې نظر ایک دے تبشا والذی خبص لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الآيات لكن گردانو بدایتنا لقوم یشکرون دربار ادا خلق کو شکر ادا کړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لصالح الأعمال اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا ولكافة المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.